الله پاک مو کور او نغرې ګرم لره آباد لره الله پاک مو تر مرګه پورې ژوندي لره چې د سوات سټارانو ته موقع ورکوي وبره به یې بابره به یې او زموږ په حال باندې خبره به یې ډېره زیاته مننه چې زموږ په پېښور زلمو کې واخیستمه الله پاک دې تاسو ټول عمر ژوندي لري چې سبا مو د پېښور په بوډاګانو کې مې واخلئ یاره د سوات سټاره د سوات سټارانو که نه خبره داسې د احسان الله نو ولې اوس موږ ځوانان یو څه زم بوډا او تم بوډا خبره داسې ده که نه چې شرمول مه کوه شرمول مه کوه زه اوس هم تا نه ځوان ښکارمه زما په سر خو ویښته شته او ستا په سر ویښته نشته خو د خیر دی د سوات سټارې نو څه به درته نه ویمه مه کوه ډاویډ وارنره ماشومانو سره خلک داسې خبرې نه کوي ماشوم دی ماشوم او که هېڅ خبره نشته احسان الله د سوات سټاره ته خو زمونږ زړګی زمونږ کولمۍ زمونږ شاټینګ اینۍ موږ خو په تا باندې پام کوو که نه نو مام جاوید افریدي ته ویلي چې دغه د سوات سټار به پکې واخلو ماشاءالله ډېر ښایسته سپیټ ولي په 1.5 سل کې سپیټ ولي 1.5 سل کې یاره بره به یې بابره به یې او د خلکو د عمر نه خبره به یې خبره داسې ده که نه چې دا ماشوم دی نو زه خو چا خبره بیخي اروفهدا نه یم بیخي پیدا شوی نه یم بس زه چې په زول لګیم د ماسې اواز راوځي نو زه نه ښکارم نو چې دا ماشوم دی نو زه بیخي په دې دنیا باندې را پیدا شوی نه یم تر اوسه پورې که څنګه مولانا محمد رضوانه یاره شهنشاه افریدي د شهید افریدي زومه خیر دی که ماشوم دی که بوډا دی که مشر دی او که کشر دی به زمونږ خپل لیګ دی PSL نو په دې کې به د خیره سره که نه کرکټ نه خوند واخلي کرکټ خو یا جید دی او یا لڼه دی لڼه نو کوشش وکړئ یا یې وګټئ او یا یې زده کړئ نو به دغه دوه خبرې دي الحمدلله چې کم دي یاره مولانا محمد رضوانه نو ستا د دغې خبرې په وجه که نه زما په ځوانۍ کې زما په دغه کې سپین ولګېده که نه خو بس یا کله ته وې چې یا جید کول او یا لړه کوي نو بس په دې کې ټول امور ووتو که نه په ځوانۍ کې مې په هغه بل ځای کې سپین ولګېده که نه مولانا محمد رضوانه ډاویډ وارنره ستا په کوم ځای کې سپین ولګېده د دې خبرې د وجې یاره د سوات سټاره زه خو ټول سپین یم زه به داسې چل دی که نه چې د مولانا محمد رضوان د خبرې نه زه خبر ومه د مخکې نه چې دا به داسې خبره کړي نو زه به خدای یم داسې سپین پیدا شوی یم او ورځی مې سپین دی او برګ دی که نه و د سوات سټاره څه له شرمول کې مړه ګنده خبرې دې شروع کړې زموږ سره زه خیر دی ډاویډ وارنره ماشوم دی ماشوم بس په دې خبرو نه پوهېږي که نه چې څوک سپین پیدا دی څوک تور پیدا دی څوک نمرنګه پیدا دی او څوک بیخي پیدا نه دی نو ماشوم دی په دې خبرو باندې ونه پوهېږي صحیح ده که نه او بل داسې چل دی که نه محمد نبي ته هم راغلی که نه یاره مړه هغه راشد خان ته موږ انتظار و هغه رانغی هغه بل لور احمد هم رانغی نو هغه هلکان ولې موږ ته نه راځي وی که نه بره به یې بابره به یې زمونږ د لور نه دغه خبره به یې دا ته کومې خبرې کوې راشد خان نوم مه اخله که نه مه اخله زما دا کولمه ورپسې خفه ده زما شاټینګۍ نه ورپسې خفه ده زما چمړه ورپسې خفه ده که نه وی ته ولې د هغې نومونه اخلې راشد خان مې ډېر زیات یادېږي که نه وی تا به چیر یې او چېرته به نه یې که نه یاره بر به یې بابر به یې ماشومان دې اخر هم په ژړا که که نه ماشومان دې په ژړا که د راشد خان نوم مه اخله خلک ورپسې خفه دي د خلکو کولمه ورپسې خفه ده د خلکو شاټینګۍ نه ورپسې خفه ده د خلکو دغه غوږونه خپې او لاسونه ورپسې خفه دي که نه خو راشد خان په IPL کې دی هلته د شبنم ګلې سره د انوشکا د میړه ویرات کوهلي سره او ډولي پولي او هادک پاڼي سانډي سره لوبېږي که نه یاره هغې بس هلته دې مصروفه دي بس را نه کړو بزر ته راغلم د کافي نه دی یاره څه کافر نومونه یې دي هادک پاڼډی سانډی د انوشکا میړه پولي او څه کافر نومونه یې دي که نه د IPL به لا څنګه ځې یاره زه خو د سوات سټار یم باید په دې کې زه اخیستی ومه یاره خو د IPL به لا څنګه یي ډاویډ وارنر تا ته معلومات شته چې د IPL څنګه دی یاره د سوات سټاره د سوات نه خو چېرته وتی نه یي ټول عمر دې په سوات کې تېر شوی دی خو بس د IPL پرېږده IPL په خپل ځای پرېږده د خپل د دې لیګ خبرې کوئ PSL خبرې وکړئ که نه چې دا مخکې بوځو که نه چې داسې تاسو د IPL خبرې کوئ نو دا PSL به د خیره سره هېڅکله مخکې لا نه شي و مولانا محمد رضوان دا خلک پوه کوي یاره زه خیر دی که نه خیر دی ماشومان دي نه پوهېږي ماشومان دي که نه خیر دی ډاویډ وارنره خفه کېږمه غوسه کېږمه بس راځي د خیر سره کرکټ یې وکړو میچونه هلکه بر به یې بابر به یې دا ماشومان دی داسې غلط غږېږي که نه و مولانا محمد رضوانه دا کله ځان سره جومات ته بوځه چې
لږ د خیر سره په خبره پوه شي که نه چې زه ته ګوري بیا خبرې کوي اوس د خیر د ماشومان دي پوه به شي ورځ به پوه شي که نه ستا خبره کرکټ خو یا دی دی او یا الله نه دی الله نه که څنګه محمد نبي ته به د خیره سره څه کې کراچي کینګز واریس که نه داوید وارنر سره یو ځای په یو ټیم کې لوبېږي یاره ګاونډیانو خبره داسې ده که نه چې به د خپل لیګ صفت کوئ بس موږ ته هم دعا کوو چې الله پاک دې موږ ته هم دغسې یو لیګ راکړي په خپل وطن کې نو په دې حال باندې هم شکر وباسئ ښه او که نه چې څومره مساعده دي هغومره خپې غځوئ